په دې درېمه سپاره کې د سورې آل عمران د 37 نمبر و 13 نمبر آیت المبارکه په دې مذکوره آیت کې د مریم علیه السلام داغي قبولیت او دغه رنګ داغي راغټېدل او د بیت المقدس د خدمت او داغي د خدمت گزاري د لپاره د زکریا علیه السلام په کفالت کې راتل دا واقعات او دا تاریخ د بنی اسرائیل ذکر کوي چې پاره کې زمنګ او داغي د لپاره مختلف حکمتونه او فائدې دي نو الله سبحانه و تعالی په دې مذکوره آیت کې د دې مخ کې د دعا چې د مریم علیه السلام مور غوښتلې و ډیر په اخلاص باندې او د زړه د قومینه نو داغي یو نتیجه ذکر کوي چې دا دعا ډیره په جلتی باندې قبول شوله او دا دغه زنانه کرامت چې الله سبحانه و تعالی له دا دعا قبول کړل د دینه مخ کې د بیت المقدس د خدمت د لپاره چرته جینۍ نو قبول شوی او نه دا کار شو په بنی اسرائیل کې په ډونګي ځلمانه دا کارو شو چې کله د ماشوم او شلن د موري راپورته کړي و او بیت المقدس ته راول نه پاغي کې زکریا علیه السلام او نور چې څومره د بنی اسرائیل مشران او علما او هغه په کې ناستو ندیو ته ویل چې دونکم النذیر دا جینۍ والی چې دا ما منلې د بیت المقدس د خدمت د لپاره تاسو د دې تربیه وکړئ او د غرنګي دا بس تاسو خدمت کوي دې ته پته و چې دا زمنګ د مشر د عمران صاحب لور ده او هغه د دوی او دینی مشر او استاد او عالم او یو قولدار چې هغه پیغمبر ډیره پاکه کورنۍ و نو ار مرګری دا د دې خدمت د ځان د لپاره یو اعزاز غنو یو سبب د اجر او ثواب غنو او په دې کې ډېر خیر ښکارې کېدو نو زکریا علیه السلام ویلي زبر دې تربیه وکم او نور مرګرو ته ویل چې نه مونږ وکړو کدا صاحب نو دې موري ولې دې مسجد ته بیت المقدس ته راوړل الله سبحانه و تعالی تل په دې باندې قراندازي وکړي اسلام کې قراندازي شته دی وې به تورات ډیر دې لیکوم نو په دې کې الله ته چې تاسو په دې کوم قلمونو باندې تورات دي کې د وبو ته گزار کړي نو دا وبو د مثلا رواني دي کپدې کې د چا قلم په دی وبو کې نه غودرېدو او یا پولټه طرف باندې لاړې بس هغه به حقداري دوی چې کله قلمونه ورغزار کړل نو د زکریا علیه السلام قلم په وبو کې نه غودرېدو او په مخالف سمت باندې روان شو چې دا دغه یو معجزه و دغه یو کرامت و الله سبحانه و تعالی دغه په تربیه کې ورکړي چې د ماشومې تربیت به تو کې د دینه دا معلومیږي چې د یتیم تربیت کول دا ډیر اجر او ثواب لري بلدار چې زکریا علیه السلام په باره کې راځي دی د دې ترور خاوندو او حدیث کې راغلي الخاله بمنزله الام ترور چې دا په شان د مور باندې د سدل کې خپل قرآنی ته لاړل بلدار چې زکریا علیه السلام پیغمبر دی او د پیغمبر کور کې نو دا یو تیار مدرسه وی او دغه رنګ د پیغمبر کور د امتی د پر د سیل خپل کور نورم په ډېر حکمتونو الله سبحانه و تعالی دل په تربیت کې ورکړل علماء دغه ناشنا وجدان ذکر کړي چې الله سبحانه و تعالی د زکریا علیه السلام د مریم ولې په تربیت کې ورکړل ولې په کفالت کې د دې وجدان تاسو وګورئ چې کله یو انسان ته د نیکی کولو یو موقع یو چانس هغه ملاو شي او د پاغي کې کوم د سستیونه کې او پاغي کې اخلاص نکارولي په لایت او په جذبه سره نو الله سبحانه و تعالی به دل اندسي ترقی ورکړي او اندسي مخ پوړاندې باندې په دې نیکی کې بوزي دا تجربه ودی شوی چې کله په یو ځای کې د معمولی سستیو خو دل چې را دا کار د نشم کولو دا خو نکېږي یقینو که دغه توفیق ته نه ملاويږي تاسو اسی وګورئ منګو تاسو په دې بازار کې ټول ورځ لګیو څومره چې کم دي دوړو ته ولاړیو بجلی مرا باندې لاړ شي د دې نه سخت کارونه کوم خو چې کله دی ور چې لکه د 15 منټه ز قرآن درس نشم کې ناسره او د امون د جمع سره نشم کوله او یره ملاد او تماته و یقینو که توفیق به تنه ملاوي دي پکې لاندې به ولاړی دا یخ فریزر او دغه به لګیدلې د دې په مقابل کې د ریډي ته به ولاړی د دوړي بدر باندې راځي او د بوینه بر باندې راځي به برداشت کولای شي او دې ته به د املا ماتې ده الله رب العالمین ناشنا طریقه ده چې کنه د نیک عمل ته دی املا مات شو همت دی بیلو او دغه رنګ په ذکر کې د غره لبد الله سبحانه و تعالی توفیق نه ورکړي نو دلته زکریا علیه السلام ډیر اخلاص خو دل دی هغه ده چې د ناشنا دعاګانې کړې دي لکه روسته براشي او سوره مریم کې بم راشي د خپلم بچینو او د مریم علیه السلام د کورنۍ څوک مشر نو ورورم نو او دغه رنګ بل نارینم نو او د خپل بچیم نو
رسل سوره مریم کې براشد الله سبحانه و تعالی نه دعاګانې غوښتلې وي اذ نادى ربه نداء خفيا اذا ما رب ما تبشرك اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا یا الله زستا په دعا غوښتلو باندې بدبخت نه ما بوډا شوی ما وختم سپین شوی دي سر می بمبل شوی دي نیکمل بچی را لراکاو دلته روس ویل دي چې یا الله ماته نیکمل صالح اولاد را لراکا چې کله د مریم علیه السلام هغه کرامت کتل دي رب هب لي من لدنك ذريه طيبه ماته نیکمل صالح بچی هغه را لراکا تاسو ګورئ چې کله یو سره دعاګانې غواړي دا دعا چې ده نو دا د انسان د باطن او دغه د جذباتو او د احساساتو ترجمانی کوي کته خپل نیکی چې کول غواړي چې زه د نیکی او د دینداري په کم لیول کې ما نو بس خپل دعاګانو ته ګوره که په دعاګانو کې د دنیا ډیره غوښتله غالبا زمونږ عادت دی موږ د ایمان سوال ډیر کم کوو و یا الله بچی را لراکو مال را لراکو کاروبار می زیات کو کروڑا را لراکو خګاډه را لراکا غالبا دا قسمت واغانی مخکې تیر شو کنه بعضی خلک دسي بدبخت دي ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه صرف د الله سبحانه و تعالی نه دنیا غواړي آخرت نه غواړي نو زکریا علیه السلام د الله نه ډېرې جامع دعاګانې غوښتلې وي ځکه الله سبحانه و تعالی دا په تربیه کې ورکړل فتقبلها ربها نفس قبول کړ الله تعالی پس قبول کړ الله د مریم لرا ربها رب دې بقبول حسن فقبلول خیستبانم قبلول خیسته ده معنی چې خلق او په خوې کې او دغه رنګ په عادتو کې ډیره خیسته راغټه کړله اصلاح او عفت او طاعت کې الله ډیره خیسته روزنه وکړله د دین دا معلومیږي چې خپل اولاد د دین لپاره کې شکول پکاري کلور دې د کنه نو پاغي باندې جنت ګټلې شي خیسته عقیده او توخیا مونږ خو چې کوم دې صرف نونو ته خیسته خولي کپڑے راوړل او دغه رنګ په کالجونو کې پاغي سبقونه ویل دلته وګوره په یو خیسته دینی مدرسه کې داخله کا او دغه رنګ غي عقیده وخیا نو خیسته قبلول باندې الله سبحانه و تعالی هغه قبول کړل اهل علم وی نور ماشومان چې به څومره په میاشت کې غټېدل دا به په یو ورځ کې دومره غټېدل او نور ماشومان چې به څومره په کال کې غټېدل عام تور باندې دا به په میاشت کې غومره غټېدل په خبره باندې ډیر زره پویدل او اخلاق ډیر مزیدار او بل دند چې زیرکتي ول الله ور کړی و او دغه عبادت او بندگی به کول کړه سړو په شانتي وان بتا والله تعالی رازرغون کلا نباتن حسنه پر رازرغونولو خیسته باندې وکفلها زکریا او وصفر الله سلام د دې کفالت او د دې تربیت زکریا علیه السلام تم زکریا علیه السلام په بنی اسرائیل کې اخرانو پیغمبرانو کې دي دغه روسو د زوی یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام په بنی اسرائیل کې پیغمبران راغلي دي د اخرانی درې پیغمبران د بنی اسرائیل اخرنی پیغمبران دي زکریا علیه السلام چې د په باره کې راځي وکانه نجارن دا ترکانمو او دغه رنګ دعوت کار بهم کو او الله نبوت مور کړو دینه دا معلومیږي چې د دنیا کار د عبادت سره سمناسي نه دي منګه چې کله لک دین ته متوجي شو سره نه دنیا بیا پاتې د کور کې چې کوم د قلاري پروتي خځو بچول رزق هم نه راوړي نه بس ما چې کوم د دین ته مخه کړی دا الکه دا د دنیا کار د دین سره مناسي نه دي دین بم کې او دنیا بم کې د قرنګ کله نه کله موږ دنیا ته متوجي شو نو بیا دین ته پام دی منځونه مرانه پاتې او د قرنګ چې کوم د الله عبادت او بندګي مرانه پاتې نه دواړه بکې کلما دخل عليها زكريا المحراب فسر کلا چې ور داخل بشو داغي خواته زکریا علیه السلام المحراب عبادت خانی ثم زکریا علیه السلام راولي کې د دې لپاره په بیت المقدس کې یو بیل کوټه جوړ کړه یو محراب جوړ کو محراب د جنگ ته ویل کېږي منه هغه چې پاغي کې د شیطان او د نفس سره مقابله کېږي زمونږ د جمعه د محراب ته محراب وي د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا محرابونه نه و هغه زمانه کې د څه چې په دیوال کې به ولرګي کې خودلو نو د بار نه چې به مسافر را لغه ته به پته لګیدل چې دا قبله ده د عمر ابن عبد العزيز په زمانه کې دا محرابونه شروع شو خو په دې زمانه کې بدی کې د څه کوم د توسع کول او محرابونه باندې ډیره خرچه کول دا بدعت دی عبد الله ابن مسعود رحمه صحابي ویلي دي او که یو امام چې کوم نه هغه په محراب کې دننه ودرېږي او دا د يهودو طریقه ده د دینه من راغلي ده دا حرام کار دی زموږ په دې علاقو کې امامانو دې ته پام هم نشره دا مسله ته غالبا معلومه نه یا دې ته کتل نه کړي دا ګناه ده صرف محراب دومره چې په دې اندازې کې چې دې لګ عام دیوال نه لشانتي جوړي چې صرف هغه قبله په معلومیږي نور محراب دومره جوړول چې امام پاغي کې دننه ولري دا خلاف سنت دی عبد الله بن مسعود دینه منع کړی دا غوي دا حرام او ناروا کار دی
او بیا په دې باندې ډېر خرچې کول دا نه دی پکار نه زمانه کې بده کار به کېدم د دې نه دا معلومیږي چې د عبادت د لپاره یو زم خاص کول پکار دي وجد عندها رزقا مندي کو داغه په خوا کې رزق ناشنا رزق براتم وجدانه چې د وړي میوه ولا په جمی کې راتلې او د جمی میوه ولا په وړي کې راتلې تاسو دې نقطې ته وګورئ دا زنانه ذات بار نو کریم نه کوي خو چې د الله بندگی کوي نو الله ول رزق تیار راوړي منګه ماشوم مدرسې ته ولې نو باسو یو فیوچر او مستقبل خرابېږي یونیورسيټي کې داخل ک چې پروفیسور ته جوړ شي انجینر نو به چې کم دی رزق به ملاويږي او که مولا شو به بدل وګي نه مړي نو دین ته بچي نو باسو دا به څه کوي مستقبل خرابېږي فیوچر خرابېږي ته ګوره چې د دین د پر زنانه وقف کړی دا تیار رزق ول الله راولي قسم بالله چې څومره عبادت او بندگی دي سوا کېدل رزق به کم دی پراختيږي زمونږ تاسو اسی رمضان کې لګوګوري چې روزه کې عبادت لک سیوا شي غریب سړی تم چې کم دی دوه درې قسمه سالن پروتي چې روزه تیر شي به ته موږ پاتې مزبه چې کم دی دنیا مخ کې او د ورپسې د لیوانو په شان سار کې راځي او مقام کې زی پر دې نو کړو مزدوري د خزه او د بچو او بس لالخند زندگی وي او غمور چې د نظر علماء چې د بچي مې د دین لپاره وقف کړی دي نو هغه ټیم کې د مور نه ویل چې د ازوی به مستخوري یا د لور به مستخوري دغه توکل په الله باندې پکار دي منګه وګینې چې ماشوم د مدرسې کې کینو او دین ته متوجه کو بس مستقبل ولا خراب کوم هلکه دا څوک د لوګي نه مړ دي د آیاتونو کې چې الله موږ ته دا خبرې راوړي دا موږ ته به اشارو دعوت راکړي قال ناغول یا مریم و ای مریم ان لك هذا دا د کم جنا تعالی دارز خرازین منه ته خو صرف صح ولا زرازم دی محراب ته او بل دا چې دا په کومه طریقه باندې هم په تعجب وکم غالبا د انسانانو عادت دا چې کله د چا سره ناشنا شي ویني نو هیڅ تعجب هم کوي چې حسد کې مرادي ته چې چا کمرې ته ور داخل شولې اول تر چې کم دی رزق او میوه دی ولې د دې مزیدار خوراکونه یا خصونه غالبا سره سره حسد کې راځي او دغه تعجب کې ځان د سیمزومه او ځان د مسکین حساب چیرې بس ولا منګه زندگی ډیره خراب خلکو مزي وکړلې چا سره یو معمولی شان دي شی ویني ولا وی خلکو مزي وکړي الکه تا هم مزي ډیری کړې دي بیګاله به خروټي خوړلې پرون به خوړلې نه بس هغه ته نخ کړی کیږي غالبا انسان د بل نعمت ته پسخيږي او چې کوم سره ډیر سي کنه هغه ته نه دغه کی یو سړي سره به بدن ویني دغه به بچی نه دغه به مزیدار بچی وي خو دغه بدن ته به پسخيږي یو سړي سره به غاړي ویني خو دغه به شوګر مرزي بیګاله او په کم دي دغه به بیماری به مالګه او په بندي خپل خ بدن ته نه ګورو دغه غاړي ته پسخيږي نو غالبا انسانانو عادت دار نو دم په دغه تعجب کو چې تاریخ سره د کم ځای ناراضي قالت ناغي ولي هو من عند الله تعالی طرفا الله تعالی ناراضيم بس الله سبحانه و تعالی ورکوي د دې په باره کې تاسو پوښتنه مکوام ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب یقینا الله تعالی ورکوي روزي چاته چې وغواړي به حساب الله سبحانه و تعالی چې ورکوي نو مزبه صحت او اندازې نه معلوم اهل علم دې کې د کرامت مثلا ذکر کړي او د آیت باز حکمتونه به ان شاء الله سبحانه د ذکر شي